د پښتو ژبې مشهور سندرغاړی احمد ګل استاد دی. ټریفک والا ورته ګاډی ودرو او هغوی وایي چې دا خو هغه سندرغاړی دی، نو دوا سلام ورسره کوي. دا ګرځي اکثر راوځي دې مازدیګر کې، کله په چوکیاتګر کې، کله په فردوس کې. خلک یې پېژني نو ځای په ځای ودروي، دا چکر له راوځي، دوا سلام ورسره کوي. خلک دې خوندونه اخلي. ده اوس ټپې هم ویلي دي د پخوانۍ سندرغاړې وږمې سره په جوړه غبرګو اوازونو کې، کومې چې په اوس دور کې هم په سوشل میډیا، په ټک ټاک او په هر یو څیز باندې وایرل دي. احمد ګل استاد د خپل دور یو ښه سندرغاړی تېر شوی چې تر اوسه پورې د یوټیوب په دې دور کې هم چلیږي. دا هغه سره که څه شته دی، نه غریب دی، خو خلک یې ډېر زیات عزت کوي، ودروي په لاره او خبرې اترې او د هغه د سندرو په اړه تپوسونه کوي. دا اوس ډک بازار کې ودرولی دی، اکثر چې روان په لاره ورته یو بل سلامونه هم کوي. دا اوس وګورئ دلته ولاړ دی، پولیس والو سره ګپ شپ لګوي. د بالاحصار مخې ته ولاړ دی، پیښور چې کوم بالاحصار دی د هغې مخې ته ولاړ دی. پخه یې ته واخیستل او هغوی روانېږي. دا هم خپل منزل ته راځي او دغلته ودرېږي. دا خو هسې چکر دپاره راوځي، خو خلک دې بیا ویډیوګانې هم کوي او ورسره ګپې شپې هم لګوي. چېرته چې ځي نو هم ورسره څوک نه څوک میلاوېږي، ځان ورسره معرفي کوي او دا ترې هم خوندونه اخلي. اوس راوتلی دی مازدیګر کې، نو دلته ورته هم په لاره دوه درې کسانو سلامونه وکړه، پولیسو ورته هم ګاډی ودرو او دغه د دې سیمې سندرغاړی دی. دا د دې سیمې د سندرغاړي، د شاعر، د لیکوال حال دی، کوم چې ستاسو په وړاندې دی. په نورو معاشرو کې دې خلکو ته ډېر په دروند نظر کتلی کېږي، خو دلته دغه تباه او برباد دی.